موږ به مو په ټولنیزو او ترڅنګ کلتوري خپرونو کې ډېر لیدلي یو. نن راځئ چې یوه نوې خپرونه را سره تعقیب کړئ، هغه هم د موټرو اړوند. فورنر دام په افغانستان کې لکه د ټوډۍ نه غونډه کې په غټو موټرو کې دا خلک خوښوي او د دې اصلي لامل دا دی چې د سامانونه انجن ګیر مستریان کوم چې تخنیکي شیان دي ټول دلته ډیر دي او پیدا کیږي او بالکل دا موټر چې دی دا په افغانستان کې خلک ډیر زیات خوښوي. دا له پخوانه په افغانستان کې د دې موټرو رواج زیات دی. 2019 پریس دی نو د دې ماډل ډیر لوړ دی. دا ډیر بهترینه موټر دی. د دوی مصارف کم دي. دا تقریبا په 100 کیلومتره کې 3.5 لیټره تیل وای. دا پلان کوچ دی. دا یو وخت کې داسې موټر و چې دې کې به څوک کېناستو دا به ډیر تیز تلل. د دې پلان کوچ په شا به یې لیکلي چې د مور یو زوی دی موږ سره نه کښېني. نو دا د هغې وخت ټاپ ترینه موټر و او ډېر تیز به تلل. فامیل دپاره هم ښه دي، د سورلۍ دپاره هم ښه دي او ټیکسي دپاره مطلب خلک ډېر خوښوي او مصارف او عوارض یې هماغه د نورو موټرو غوندې دي. خو خوبي دا ده چې کسان به یې ډېر وړي، مزدوري به یې ډېره کوي. کاروبار کې یا یو چاته موټر ورکړې نه که ښه شی دی او ښه موټر دی ورته ورکړو نو هغه مجبور دی چې بیا تا خواته راشي. که ریټ کې ښه په موټر ښه کوالټي ښه. د دې قیمتونه تقریبا دا اوس چې ته په بازار کې اخلي د 10,000 نه پورته دي. خو موږ د دې موټر قیمت تقریبا شاوخوا چې کسټمر راشي موږ دغه پریس کې ټول رنګونه ډېر خوند کوي که نه. خو دغه د طلایي رنګ پکې که فکر وکړم زه چې څومره ګورم ما ته ډېر خوند پکې راکوي. زما خپل هم دا رنګ خوښ دی. نور خو لکه مخلص صاحب جګري رنګ خوښوي که نه. ښه موټر دی، روغ دی او انجن نه ګیر نه تر ایسي پورې اسناد او د څه شي مشکل نه لري. بس د وخت په تېرېدو دا اوس د کوم ځای نه ورته راغلي وو زه نه پوهېږم. پرون دی خپله کابل کې ما ته ویله موټر دې راغلی دی بارګین ته ځان راورسوه. میرا په دې وړو موټرو کې جاپاني موټرو کې د میرا ډېر بهترینه موټر دی. مصارف یې کم دي، کنډیشن یې ښه دی، سورلي مزل یې ښه دی. دلته چې موبایل ته کېدي نو په اتومات ډول باندې بغیر د لین او بغیر د کوم دغه نه موبایل چارج کېږي. اتومات هیڅ ته ضرورت نه لري. موبایل دلته کېده اپشنونه کې ښه وي. د 3 نه تر 3,500 پورې 3,300 200 400 دغسې چلیږي. دا چې د سندروپ راغلی دی شیشه مطلب دلته سولر شیشه ده یا دته پانوراما ویل کېږي. سولر او سندروپ دار موټر دی. زه له خپل هیوادوالو دا هیله کوم چې که نه که یو میاشت وروسته موټر اخلئ، یو کال وروسته موټر واخلئ، خو د افغانستان لاس موټر واخلئ. دا ستاسو دا د یو انسان ژوند ژغورل دي. دا جاپاني پیلډر دی 14 ماډل. دا افغانستان خلاف لاس دی، رایټ هینډ دی. نو دا موټر پخوا چې اول چې راغلی ډېر زیات ډیمانډ یو، خلکو ډېر زیات خوښول. هغه غرونو علاقو دپاره دغه رایټ هینډ چې راځي داخلي لاس ته چې شټرنګ راځي زیاتره هغې کې دا پرویل راځي. هغه بیا خلک د غرونو دپاره خوښوي لکه پخوا به اوس د نورستان لاره خو اوس ډېره ښه شوه. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې. سلامونه هیوادوالو، ستړي مه شئ او وخت مو په خیر. په دې هیله چې ټول رک روغ اوسئ او بخیر راغلاست نن یوې نوې خپرونې ته. موږ به مو په ټولنیزو او ترڅنګ کلتوري خپرونو کې ډېر لیدلي یو. نن راځئ چې یوه نوې خپرونه را سره تعقیب کړئ، هغه هم د موټرو اړوند. دا چې موټر په اوسني عصر کې د ژوند تر ټولو مهمه اړتیا ده، نو لاړ به شو او په موټرو به خبرې اترې وکړو چې قیمتونه یې په څو دي او څه ډول موټرونه راغلي دي. بارګین ته راغلی یو نوی حریص سهیل بارګین ته. او یو څه باید درته ووایم چې موږ مخکې په کوم ډول موټر کې ګرځېدلو؟ په اکوا کې. نن مخلص صاحب یو نوی موټر هم واخیسته، هغه به هم را سره ننداره کړئ. او د مخلص صاحب 3م ځل راتګ دغه بارګین ته
په ډیر ښه شکل تمام شو. البته موټر یې واخیسته. دا هم پکې 2 ځلې خپرونه کړې وه. نن زه پکې خپرونه کوم او تاسو به راسره د مخلص صاحب موټر هم ووینئ چې څه ډول موټر یې اخیستی دی. نو راځئ محفوظ کاکړ یم او په کیمره کې راسره مهراب ګل مخلص صاحب ملګرتیا کوي او یوټیوب در سره سبسکرایب کوي. مخکې ځو. لیدونکو ستړي مشئ. پوهېږئ موټر ته راورسېدو. دا کوم موټر دی؟ دا نو هغه موټر دی چې له دې وروسته به له خیره په دې کې چکر یې وهو. مخلص صاحب به همدا موټر واخیسته. سره یې کوی خرڅه کړه او سره ټوډي یې واخیسته. نو دې موټر کې به له خیره چکر وهو او دا وګورئ ډېر ښکلی او نوی موټر دی، افغانستان لاستی. نو ده ته دې هم ډېر زیات مبارک وي، موږ ته دې هم مبارک وي. نو 2015 ماډل دی فکر کوم، 2006 ماډل دی فکر کوم. نو له دې ورا خوا تاسو نور موټرونه هم راسره ننداره کوئ او د حاجي صاحب سره به په یادو موټرونو وغږېږو چې کوم ډول موټرونه دي او څومره قیمتونه لري موټرونه په اوسني وخت کې. نو حاجي صاحب هم ورزو هلته ولاړ دی او د سره به خبرې اترې وکړو. سلامونه حاجي صاحب. ښه جوړې بخیر صاحب ته ښه بخیر راغلی. ډېره مننه حاجي صاحب. ښه شکر الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ بخیر راغلی. ژوند په خیر دی؟ الحمدلله ستاسو خیر غواړو. د نوي حارث سهیل بارګین مسؤل واصل صافی صاحب راسره دی. حاجي صاحب سره به خبرې اترې وکړو د موټرونو اړوند دا چې نوي موټرونه راغلي دي په هغې به خبرې اترې ورسره وکړو. حاجي صاحب لومړی دا راته وایي چې ښه انشاءالله؟ شکر الحمدلله. تاسو بخیر راغلی، هر کله راشئ وروره. مننه، ژوندی اوسئ. ښه حاجي صاحب مخلص صاحب ته دې موټر ورکنه وایي، اول دې ده ته مبارک وي او بیا تاسو ته دې مبارک وي. مننه. او مخلص صاحب خو داسې یو سړی دی چې نازولی دی نو بس هغه بخت هم ښه دی په موټرو کې. ویل چې داسې یو موټر راکړه چې مطلب که زه نورستان ته ځم او که زه کونړ ته ځم او که لغمان ته ځم چې دا ونه وایي چې زه نه ځم د سره، چې هر ټایم زه موټر ته ویم چې راسره لاړ شه دا راسره روان وي، داسې موټر راته راکړه. نو بیا خو بخت یم خو نو همغسې موټر خدای پیدا کړه ورته او بس ورته ورم کړو. راځه صاحب موټر خواته به ورسو، لږ خبرې اترې به ولرو چې ښه نور ملګري فکر کوم دلته راغلل. ښه صاحب دا موټر دې ورکړی؟ بلکل هو دا 2006 ماډل کورولا یا چې دلته افغانستان کې ورته خلک ټوډي وایي، دا مخلص ته خوښ کړی. چون د هغه دا کلر ډېر خوښېږي، رنګ یې دا خوښېږي نه، دا د هغه چوایس دی دا رنګ. نو موږ هم په همدې کې ورته تپو تلاش وکړو، هغه چې چوکاټ نه څومره جوړ و برابر و موږ خوښېدو، ټکر یې نو همدغسې موټر مو ته خوښ کړو. رنګ د هغه خوښ و، نور د موټر هغه کوالټي موږ خوښه کړې ده ورته. دا څنګه چل دی صاحب چې مخلص صاحب اکوام له تا اخیستي او دی هم له تا واخیستل، څنګه چل دی؟ نو دا چې کله یو چا سره یا کاروبار کې یا یو چا ته موټر ورکې نه که ښه شی دی او ښه موټر دی ورته ورکړو نو هغه مجبور دی چې بیا تا خواته راشي، که ریټ کې ښه په موټر ښه کوالټي ښه نو هغه مجبور دی چې ستا خواته راشي که نه. نو همداسې اوس دغه موټر چې مخکې موږ کوم ورکړی و هغې نه به ښې خاطرې لرلې، په دې خاطر کېدی شي زموږ خواته بیا راغلی. نو انشاءالله موږ هم د هغې د ښه خاطرو په وجه باندې ډېر کوشش کوو چې هغه ته داسې یو موټر ورکړو چې د هغه موږ نه پکې خوشحاله او د موټر نه هم خوشحاله وي. اچھا په دې موټر هر اړخیز راته وغږېږه چې قیمت یې څونه دی، کوم ماډل دی، کوم لاس او د دې تر څنګ چې څه د موټر اړوند دي ټول لیدونکو ته ووایه. بالکل دا موټر چې دی دا په افغانستان کې خلک ډیر زیات خوښوي، دا له پخوا نه په افغانستان کې د دې موټرو رواج زیات دی. نو دته کورولا ویل کېږي 2006 ماډل، دلته ورته خلک ټوډي وایي. نو یو خو دا نوارده موټرو نوی جدید یعنی نوی راغلی و افغانستان کې نه دی چلیدلی. بل دلته مخلص صاحب به ما ته ویل چې ما موټر مکتوب کې د کاغذ نه لري، که زه کابل ته ځم یا بل ځای ته لکه بعضې خلک یا
نظامی چارواکي زمونږ دغه وکړي مزاحمت وکړي نو په هغې خاطر باندې ما ته داسې یو موټر راکړه چې زه هر ځای ته ځم ما ته کوم مشکل نه وي هغه قانوني په ځان باندې عملي کوه غوښتل یې داسې چې هغه اسنادداره موټر واخلم. بیا دا موټر چې دی نو دا ناوارده نوی موټر دی منفي پلیټ دی نوی پلیټ شوی دی اسناد 3 کاله پاک دي او داخل د موټر چې دی زیړ راغلی دی او ټکر نه لري. نو لږ مخکې ورسو وبې ګورو نږدې نه دغه موټر مهم شیان دا دي چې د موټر چوکاټ جوړ وي. نو کله چې د موټر چوکاټ جوړ وي دغه نور شیان چې دي دا مشکل نه لري که پمپر خراب وي لیټ مات وي هغه دومره مشکل نه لري. خو موټر مهم شی دا ده چې موټر چوکاټ جوړ وي. نو موټر ماشاءالله ډېر ښه موټر دی روغ دی او انجن نه ګیر نه تر ایسي پورې اسناد او د څه شي مشکل نه لري او ریټ باندې انشاءالله هغه مناسب ریټ باندې ورته دغه کړه چې منفي اف فلیټ کې تقریبا 6,000 روپۍ باندې مخلص صاحب ته دا موټر واخیستو ورته ورم کو. نو مخلص صاحب ته د خدای پاک موټر ښه کړي انشاءالله قیمت هم مناسب باندې موته ورکړو او همدارنګې هغه موټر کې چې کومې خوبیانې وي انشاءالله هغه وي. مهم شی د موټر ګیر انجن او د چوکاټ دی د دې ګیر او انجن او چوکاټ نه بیخي جوړ دی. نو سال په سویچ موټر دی مخلص صاحب ته په 6,000 روپۍ باندې ورکړو. نو انشاءالله زمونږ د بازار په پرتله باندې زمونږ ریټونه انشاءالله ډېر ښه دي ځکه چې موږ خپله له دوبۍ موټر راوړو او اول لاس موټر نو زیات ملګرو ته موټر ورکو بارګینونو والا ته په هرات کې د نورو ځایونو کې. نو انشاءالله زمونږ قیمتونه د نورو ملګرو او د انډیوالانو په تناسب لږ ښه دي او کوشش کوو چې ملګرو ته ښه موټر او په ښه قیمت ورکړو. سړی خو چې په لاس راغی مخلص صاحب عجیبل نه خو زه ډېر منندوی په دې ماجي صاحب ډېره بخښنه غواړم ستا خبرې مې قطع کړلې. زه هغه تیر موټر چې دې راکړی و ډېر خوشحاله وم یعنی چې کوم ځای ته ما وړی دی او چا ته ما ویلي دي زما پر ځای تا نه مننه کوله وایي کور یې ودان چې دومره ښایسته موټر در کړی دی. باور په خدای وکړه چې څومره وخت شو 7 میاشتې مې وچلو یو د موبلین نه علاوه پکې یو پنچر هم نه دی شوی نور خو لا پرېږده دومره ښه موټر دې راکړی او زه باور لرم او یو خبره بله هغه یو موټر چې راغلی و د دنیا خواريانې مې وکړلې د دنیا خواريانې ما ویل چې اجي صاحب دا موټر زما خوښ دی ما ته والله چې دلته په یو خبراته تمام ورځ درې کې درته والم مالي ولي وای ستا دغه چې کار دی چې یو ځل د موټر واغستو او چې وخت در باندې تیر شو به راته درې چې دا خرڅ کو سبا چې نه خرڅيږي او زه ته ولاړم وای ما د خوان نه راکې نو تا ته داسې موټر پیدا کومه چې ستا په خوښي او زما په خوښي مالي زما خوښه دا د چنډوال ما ته ټوډي پیدا کې نوې به پیدا کې او سور رنگ کې به پیدا کې دی ویل بس دا ما سره غشو ولیکل شوی مرد صحیح ده بس د وخت په تیریدو دا اوس د کوم ځای نه ورته راغلی و زه نه پوهېږم پرون دی خپله کابل کې ما ته ویله موټر دې راغلی دی بارګین ته ځان راورسوه دا خپله کابل کې دی ګوره صرف اورېدلي و چې 6 ماډل کروډي راغلی دی او نوې ده بیا بس دا ما ورته ته ستا دغه ځای نه شه زه به د ښېوې نه درشم بس راغلو بل موټر مې بېرته ورته ودرو مالې خرڅېږي او که نه خرڅېږي د خپل کار دی او دا موټر ما ته راکړه همداسې وایي صاحب ته بیا مخلص صاحب اول خو دې ډېر درته مبارک یم ډېره مننه تا ته مبارک دواړه یو ځای ګرځو ډېره مننه بله دا راته وایي چې په دې رنګ ډېر ورمایان یې دا خو ډېر ښایسته رنګ دی جګري رنګ دی او جګري رنګ د هر چا خپله خوښه ده اوس سپین رنګ د ډېرو خوښېږي او سپین رنګ په رښتیا هم ښایسته رنګ دی سلوري رنګ سپین رنګ تور رنګ دا هغه رنګونه دي چې دا ټاپ کې راځي یو خو د دې ریټونه جګ وي او بل دا زما په دې خوښ ده چې زر خیرنېږي نه سپین باندې چې معمولي دغه مو لګېږي زر خیرن شو دا چې دی دا نه خیرنېږي او تور خو پرېږده هغه د کندهاریانو ورونو خبره تور مه شوروه هغه داسې یو کیسه ده چې انډیواله معمولي شان ده چې مچ هم پکې ناست وه خپې چې داسې کړه هغه مچ هغه دغه مې معلومېږي نو په دې خاطر باندې یو خو دا هغه دی او بل تبه ده نو تا دغه رقم کاري خوښ دی زما دغه رقم ته خوښ دي د بل به داسې خوښي زما سور رنګ خوښ دی نو څه وکړو واقعا ښکلی رنګ هم دی دغه تیز رنګونه ښه وي لږ د سړي ارواپوهنې له نظره د سړي طبیعت لږ ورسره ښیي او یو پټه خبره ته بله مه کړم ورندار دې مه راوړل ما په عذابوي ما ته یې په دې سرو رنګونو د نور زه وایي بیخي راتنګ کړی یم بس دی وایي داسې رنګونه مه راوړه نو دا زما خپل خوښه ده دا هر ورځ هم دا کومه حاجي صاحب نه به مو پوښتو د ده ذوق څنګه دی صاحب په دې رنګونو کې ولا دا رنګ موضوع خو داسې ده یو خو موټر که موږ راوړو خارج نه یا دلته نو موږ ته د رنګ موضوع ډېره مهمه وي چې دغه سپین رنګ چې دی دا لکه اول دی دا خلک ډېر خوښوي که نه اخلي قیمت هم که موږ هم اخلو قیمت یې اخلو که خرڅوو هم بېرته قیمت یې خرڅوو خو رنګونه بیا مختلف دي دا رنګ چې دی دا دومره رنګونه چې جوړ شوي دي دا هر سړي د خوښې دی څوک تور خوښوي
څوک سپین خوښوي، څوک سور خوښوي، څوک سلور خوښوي. نو هر شی چې څوک ځان ته خوښوي او هغه کوم رنګ خوښي نو هغه رنګ او هغه شی ګاډی که هغه به مثال کوم موټرسایکل یا بل یو شی چې ځان دپاره خوښوي هغه رنګ یې خوښ هماغه کلر کې واخلي ځان دپاره نو دا بهتروالی دی، راحت کي هغه. دا فرض نه ده، دا دې ته باید سوچ سړی ونه کړي چې دا سپین رنګ زه اخلم او سبا یې بیا خرڅوم او ما ته به سپین رنګ یا دا به کوي یا به نه. ته چې پکې ګرځې ته ځان دپاره اخلي چې کوم رنګ ستا خوښي ستا د خوښې رنګ یا همغه رنګ واخله. مشکل خو په دې کې نشته دی. یعنی ما ښه کار کړی دی. بالکل که سپین رنګ واخلي 2000 ګران واخلي خو سبا همغه شی دی. که جګري رنګ ستا اوس خوښ دی ستا د خوښې رنګ دی د سپین نه به ارزانه واخلي خو سبا که دې خرڅوي ته به ارزانه خرڅ کړي. مشکل خو دې کې نشته. حاجي صاحب د دې خبرې شاید دی زما څلورم موټر دی چې زه جګري اخلم بل رنګ اخلم. ما سره یو دانه پاسو ولاړه وه هغه هم همدا شی وه، بیا مې ورپسې یو بل چې واخ چې هغه هم سور و. په دې سور رنګ کې به زه یو خبره وکړم چې دې کې یو ستر راز هم شته دی. نشته دی هېڅ شی هم نشته دی. ته راز هغه چې په موټر یې ګورو ته راز تر شا نشته هېڅ شی هم نشته. ډېر مهمو خلکو لاس دی. نشته دا موټر پوښتنه درنه وکړه دا ډېر ښایسته دا ډېر ښایسته موټر دی دا نه دی دا ښایسته موټر دی دا ورسره دا پاسو نو میرا ویل دا میرا ویل کېږي. موضوع مې دا افغانستان خلاف لاس موټر دې ته راځي، مطلب د دې شترنګ دې لاس ته راځي. د افغانستان لاس موټرو شترنګ باید هغې لاس ته راشي چون دا دې لاس ته راځي نو افغانستان د دې کې دواړو لاس موټر موجود دي شته دی. میرا په دې وړو موټرو کې جاپاني موټرو کې د میرا ډېر بهترینه موټر دي. مصارف یې کم دي، کنډیشن یې ښه دی، سورلي مزل یې ښه دی. نو نن سبا یې ډیمانډ ډېر زیات شوی د جاپانو وړو ګاډو کې دا او دغه یکوا چې دي جاپاني د دغې ډیمانډ ډېر زیات شوی دی. خلک یې ډېر زیات خوښوي او بیا خصوصا په دې ګرمۍ کې د دې خلک ډېر هغه کسټمر ډېر زیات دي په دې خاطر باندې چې د دوی ایر کنډیشن ښه دی او مصارف یې کم دي. او څنګه دی صاحب د دې قیمت؟ د دې قیمتونه تقریبا چې اسناد یې 15 کاله صاف وي او اپشنونه کې ښه وي د 3 نه تر 3,500 پورې 3,300 200 400 دغسې چلیږي. صرف د اپشنو خبره ده دې کې هم دغسې دننه نیکل راځي، پول اپشن راځي، ټچ راځي، نو دغه شیانو باندې قیمتونه لوړېږي او کمیږي. او که چېرته د افغانستان لاس وای بیا یاره که افغانستان لاس وی همدا موټر افغانستان لاس وی نو دا به ډېر کامیاب وي ځکه چې دا خلک ډېر خوښوي نو له دې به هم کامیاب وي. بالکل همداسې. څو ماډل دی؟ دا تقریبا 14 ماډل دی. ښه 14 ښه ډېر ښه. حاجي صاحب لږ به نور موټرونو ته ورشو هلته به پوښتنې وکړو. او حاجي صاحب ستا په خوښه به کوم موټرو ته لاړ شو؟ زما په خوښه خو باید ټولو موټر باندې وګرځو خو زه به تا ته یو دوه داسې موټر در وښیم چې هغه رنګونه هم زما خوښېږي او یو ماډل کې ډېر لوړ دی ښه اپشنو کې دی او د دې بل رنګ داسې مختلف ډفرنټ رنګ دی نو زما هغه ډېر خوښېږي. دواړه به وګورو راځئ ور به شو نږدې به یې وڅارو. راځئ نو د حاجي صاحب ذوق به وګورو چې قیمتونه یې څو دي او څه ډول ماډل او کوم موټر دی. نو پام دی دا 2019 پریس دی نو د دې ماډل ډېر لوړ دی. دا ډېر بهترینه موټر دی. د دوی مصارف کم دي. دا تقریبا په 100 کیلومتره کې 3.5 لیټره تیل وای. 100 کیلومتره 3.5 لیټره تیل وای. نو د دې چې هر څه مکمل جوړ وي دا ډېر بهترینه موټر دی. بل دې کې اپشن ډېر ښه اپشن دي. نو دې کې بعضی سپین راځي داخل بعضی تور راځي. نو دې کې دغه د لاسپیکرو ساوند سیستم چې JBL راځي. بل دې کې بهتروالی دا دی چې دې کې یو او وایرلیس سیستم راځي دلته. دا دغه ساحه که تاسو ګورئ دا دلته چې موبایل ته کیدي نو په اتومات ډول باندې بغیر د لین او بغیر د کوم دغه نه موبایل چارج کیږي. اتومات هیڅ ته ضرورت نه لري. موبایل دلته کیده ستا موبایل چارج کیږي. بل د دې موټرو مزل ډېر خوندور دی. د کې چې کوم انجن راغلی کوم دغه جمپینونه یا شاق ابزرې راغلي دي یا د د سیټونه چې دي یا د کوم ایر کنډیشن چې دی نو ډېر خوندور راغلي دي. ځکه دا ماډل چې څومره لوړېږي هغومره هغې کې خوبیانې راځي که نه اپشنې راځي. نو ماشاءالله دا بهترینه موټر دی. په دا چې کله ماډل د 15 نه لوړ شي دا شیپ راځي بیا
1500 پورې دغه لاندې شیپونه زه به تاسو سره اوس یو بل موټر معرفي کوم وبیا ګورئ او 1500 نه چې کله پورته شي نو بیا شیپ داسې چینج کېږي بیا ورو ورو همداسې 20 22 23 40 ان تر 1500 پورې دغسې دا شیپونه چینج کېږي نو اوس به تاسو سره زه یو بل موټر هم شریک کړم چې 10 ماډل دی هغه به هم تاسو هغې ته به لاړ شو حاجي صاحب دې نوم څه دی د دې پریس نومې دی 2019 ماډل پریس سلور رنګ کې او فول قیمت د دې قیمتونه تقریبا دا اوس چې ته په بازار کې اخلي د 10,000 نه پورته دي خو موږ د دې موټر قیمت تقریبا شاوخوا چې کسټمر راشي موږ دغه 9,200 300 شاوخوا داسې نو ورسره مطلب جوړیږو ورکوو ورته دا بیا د غرونو موټر نه وي حاجي صاحب نه غرونو نه دي خو بیا هم غرونو کې هم کار کوي خو مطلب کوشش باید دا وي چې دا څومره په هواره باندې ښه ګرځي نو بهتره ده غرونو کې مشکل نه لري که مزل یې وغواړي که سپیډ یې وغواړي که هرې نګانې وغواړي مطلب دی دا نه ته نه وایي چې زه نه ځم زور او هر څه مکمل دي بل دې کې بیټري چې دا چې 1500 نه بره شي لیتیم بیټري په دې کې راځي لیتیم بیا داسې بیټري ده چې هغه مصارف هم کمیږي هغه زور هم ډېر کوي او د هغې کې ډېرې خوبیانې دي مطلب چې هغه کولی شي ایر کنډیشن تا ته ټول ایر کنډیشن هغه وچلوي که نه نو دې کې ډېر بهتروالی او ډېر ښې خوبیانې شته دی دې موټرو کې مخکې زوی صاحب بل موټر چې یاد کړ هغه ته به ورشو هغه موټر به موږ ګورو هغه رنګونه خو خلک څوک سپین خوښوي څوک تور خوښوي مخلص صاحب چې فشار سور خوښوي او هغه مخلص صاحب دوی جمع به کو هغوی سور رنګ خوښوي جګري رنګ خوښوي ځان له مخلص صاحب به نه یادو نو ښه خبره دې وکړه خیر نو دا موټر به هم خلاص شي کلي ورته راوایي دا موټر لږ لیدونکو ته ور معرفي کړو ښه حاجي صاحب دا نو کوم موټر دی دا موټر چې دی دا 2011 ماډل شیپ یو ماډل دی دا چې دی سندروپ راغلی دی شیشه مطلب دلته سولر شیشه ده یا دلته پانوراما ویل کېږي سولر او سندروپدار موټر دی 2011 ماډل دی داخل کې لیدر سیټ راغلی دی نو فنګر سټارټ دی فنګر خو ټول راځي خو بیا هم دا نو ټکر نه لري نو دغه طلایي رنګ چې دی ګولډن رنګ په پریس کې ټول رنګونه ډېر خوند کوي که نه خو دغه د طلایي رنګ پکې که فکر وکړم زه چې څومره ګورم ما ته ډېر خوند پکې راکوي زما خپل هم دا رنګ خوښ دی نور خو لکه مخلص صاحب جګري رنګ خوښوي که نه مجبوریت نه او یا خپله خوښه خو مطلب ډېر خلک داسې شته چې په خپله خوښه باندې اوس دا رنګ چې دی نو دا زما د خوښې رنګ دی خوندور یعنی په پریس کې دا ښه ښکاري که نه اوس دا لیدر سیټ هم راغلی دی او برقي سیټونه پکې راغلي دي نو سیسټم هم ډېر عالي دی او ډېر افغانستان کې اوس زیاتره د دې یعنې هغه رواج زیات دی اوس خلک دغه مخلص موټر پسې د دې موټر رواج بیا زیات دی د اکوا او د دوی او هغه د کورلا ټوډي د دې نو زیات ډیمانډ دی خلک یې خوښوي او رواج یې دلته زیات دی او د دې قیمتونه څومره دی صاحب دا تقریبا نو پول اپشن دی 2000 شاوخوا پورې د دې قیمتونه دي خو موږ بیا که ملګری کسټمر راځي هغه سره پکې ګزاره کوو نور به یې کړي 2000 دي او نور ګزاره کوو بیا زیات نو انشاءالله ځکه پول اپشن دی که بیا اپشن یې پکې دومره نه بیا نور هم موږ موټر ارزانه خرڅوو انشاءالله مخلص صاحب ته به دې دا ورکړی وای نو مخلص صاحب خو ما ته ویل چې د مخلص صاحب دوی جمع به زه ویم دا رنګونه نه خوښېږي مخلص صاحب دوی خو غواړي چې جګري رنګ واخلي بس نو څه وایي صاحب ښه په دغو موټرو کې به په یوه خبرې وکړئ صاحب دا توره ټوډي ته نه ورځو دې ته به ورشو دغه د مخلص صاحب د ټوډي ده د هغې له کورنۍ څخه راځي د کورنۍ او د هغې د ډلې څخه ده نو دا چې دا هم 2006 ماډل ده او ویلي ده د دم داخل زیړ راغلی دی او ټکر یې ډېر معمولي شاته بریک باتۍ وه او منفي فالټ کې دی دام نو د دوی ګاډو ما خو تا ته مخکې ویل چې خرڅېږي ډېر ډیمانډ یې زیات دی نو دا ښه موټر دي ولې صاحب دا ډېر خرڅېږي ښه والی په څه کې دی ښه والی په دې کې دی چې یو په افغانستان کې دا ډېر د وخت نه استعمالیږي د سپیر پارټ
د باډۍ سامان د یعنی د پوری چې کوم شیان مربوط دي د مستریان ویرینګکاران یعنی هر نوع تخنیکی شیان چې په دې باندې تخنیکی استادان دي کې تخنیکی شیان دي کې ګیر دي کې انجن دي هر څه دي سي سامان دي دا ټول دلته ډیر زیات دي موجود دي په هر ځای کې کستا ضرورت شي موټر د خراب شي اما غځای کې د مستری می د سامان می دا مطلب کوم ځای کې بند پاتې نه راځي بعضی موټر د سیدی چې هغه موټر دي خو سامانونه او وسایل او هغه تخنیکی خلک چې هغه په کې کار کوي جوړي هغه خلکو کمخته او هغه سامانونو کمخته بیان کوم ځای کې درته خراب شو مجبور چې کیرن کې او ریکوري شي کې بار کې او مستری او یو ځای ته انتقال کې او ترڅو هغه ته سامان پیدا کی راوړي وی لګي او دا د سیدی چې د سامانونو ډیر زیات او په هر ځای کې موجود دي چې کوم ځای کې خراب شي کولای شي چې عمل ته مستری جوړ کې او ته حرکت وکړي بیرته اواجی صاحب د لری سفرونو لپاره هم کدي کنه لکه نورستان د چیزو چې په ګلار شم خپ آرامه پکې تل شم کنه یعنی دا موټر ما ته ویل چې په افغانستان کې چې کوم ځای ته وي او هر وخت وغواړي دا ته نه وای چې زه تاسو سره نظم غریزه صاحب څومره چې غریزه ساحي صرف دومره چې مطلب ګاډي لار پی ک فور ویل ډاکسن پیتلی وي هم دا پیتلی شي صرف د ته ګوټ کور ک جیګه کا نور چې څومره جیګ ځای څومره خراب لارې دا نه وای چې زه نظم دا بیا په مصرف کې څنګه دی چې د دې مصرف چې د مطلب دغه د هایبریډ گاډو نه مصرف زیات دی نو دغه په پرتله دا مصرف لږ زیات کوي ځکه چې هغه هایبریډ گاډي چې دی هغه به نیم بیټری استعماليږي او نیم انجن استعماليږي او دا چې دی دا به ټول انجن استعماليږي او د انجن چې کوم موټر استعماليږي هغه مضبوطي نه دا ډېر قوي دي دا په هر حالات کې چې څومره بوج پی راوړي ک کسان پکې زیات کې ک خټي وي باران وي ک غر وي دا نه وای چې نظم او چې کوم ځکه مشکل پیدا شي خراب شي په مغاسات باندې مسترین او سپیر پارت هر څه موجود دي پیدا کیږي شته دي اچھا مثلا یو کې ته یو ځای ته 3 لیټر وای او کپدی کې سينو بیا 15 لیټر وای ښه 15 لیټر ډیر ښه اچھا د غمسای موټر به لګ ګرامریفي کې او دا چې دی د جاپانی پیلډر دی د 14 ماډل د افغانستان خلاف لاس دی رائټ هاند دی نو دا موټر په خوا چاول چې را لډیر زیات ډیماند یو خلکو ډیر زیات خو خول وګرځیدل پکې دام هایبریډ راځي خو دا یو څه وخت کېږي د شپږ 15 میاشتې ډیر خلک نه خوخی کم شوی دي نو مطلب بغه وارز او بعض شیان چې غیر او انجن د انجن غیر د ډیر قیمت دی په دې خاطر زیاتره دا غیر خرابې په دې څوک نه خوخی او بل د افغانستان خلاف لاستي نو په دې خاطر باندې څوک ډیر نه خوخی اچھا دغه لیدونکو ته صحیح وروخیږي کوم ګورته وای ځکه تاسو د دې مسله کاروان کار کوي او مسلکی استئ دغه د وطني لاس او خارجي لاس فرق پس کې دی چې بالکل دا ډیره مهمه موضوع ده او مهم ټکی ته مو اشاره وکړه زه خپل هیوادوالو دا هله کوم چې کنه ک یو مېش روسته موټر اخلي یو کال روسته موټر واخلي خو د افغانستان لاس موټر واخلي دا ستاسو دا د انسان ژوند ژغورل دي ته په دې طرف باندې ناشته او ستاله لاس هغه طرف ته دی ته د موټر نه مخکې کیږي دا لکه ته چې ډریور وي او تاسو سره کلندر ډریوري کوي ته ډریوري خپل خو تاسو سره کلندر ناست هغه ډریوري کوي ته داغه په ځکه دا ډریوري د څه شی دی چې دا د سترګو په رب معاملې ده کته د موټر نه وړي والته تاسو سره څوک ورته چې پامو که زه موټر نه وړم یا کابل ته روانې په لار باندې ټیلر د نمخ کې دی ورته ته وګوره چې زه واوړم کنه کاغه درته لګ مخ کې روسته دغه وکي سکندونو معاملې ده او غلط کراس دی او کا ورټیک دی او خو نه خواسته ټول ژوند لاړ د پامل در سره ناشتي کو نور ملګری دوستان در سره ناشتي یعنی د دې افغانستان لاس او د افغانستان خلاف لاس دومره تفاوت دی یعنی په زور خپل ژوند او د خپل کورنۍ او د پامل ژوند په خطر کې اچول پروغ لاس باندې خپل ژوند خرابول کته په شپږ زره د اخلي صبر وکړه 15 میاشتې صبر وکړه په 8000 روپۍ باندې افغانستان لاس واخله خپل ژوند وژغوره په دې 2000 روپۍ باندې خپل او د خپل فامیل او د کورنۍ ژوند وژغوره بل د خپل وطن هغه چې په په وطن کې کوم قوانین چې ترافیکي قوانین چې په وطن کې مروج دي بل دغه احترام به وشي بل ستا ژوند به وژغورل شي نو د افغانستان او د افغانستان خلاف لاس موټرو کې ډیر زیات فرق دی دا باید سړی په دې باندې باید ډیر فکر او سوچ وکړي چې په دغه خلکو ته دغه شان ډیر معمولی نقطې ښکاری خو دا چې کله ته سفر کې خدانه خواسته د افغانستان خلاف لاس موټر چې کوم دی رائټ هند دا چې کله ټکر کیږي او د دوی هغه فامیل او کورنۍ په کې لمنځ تللی مونږ تل به احساس کیږي خلک په دې شانو باندې سر نه خلاصيږي نظم ټول هوادوالو دا هله ده چې کوشش وکړي
یو کال وروسته موټر واخلئ خو د افغانستان لاس واخلئ د 10,000 موټر واخلئ د 15,000 واخلئ خو د افغانستان لاس واخلئ د خپل فامیل د خپل ځان د خپل کورنۍ اهمیت ځان ته معلوم کړئ که اوس زه تا ته ووایم ستا دغه یو سترګه ماته په 10 لکه ډالر راکړه تی ماته نه راکې خو د 2,000 ډالرو په مقابل کې بیا د پاکستان او افغانستان لاس ګاډي پرخ کې خو دا که ستا خدا نه خواسته یو سترګه خرابېږي یا د لاس ماتېږي یا خپه د لاسه ورکې که زه تا نه دا په 15 لکه ډالرو غواړم همداسې نه راکې خو دلته چې موټر اخلي په دې کې هم باید ته داسې فکر او سوچ وکړي خدا نه خواسته که زه په دې خلاف لاس موټر کې لاس خپه سر کوم ځای د لاسه ورکوم د دې په خاطر چې بیا زه دا په $1,000,000 هم نه ورکوم نو ولې یو 500,000 روپۍ ګران د افغانستان لاس موټر نه اخلم نو ټولو هېوادوالو مې هیله ده چې کوشش وکړئ د افغانستان لاس د ترافیکو اصول او قوانینو برابر موټر واخلئ صاحب لږ مخکې به لاړ شو یوه اکوا او د دې تر څنګ یوه فکر کوم د ویش فیلډر وینم په هغه هم خبرې وکړو بیا به پسې سراچو ته ورشو زموږ تاسې ډېر پخوانی موټرې دي او په هغې پورې د ډېرو افغانانو خاطرې صاحب نغښتې دي یا تړلې دي اکوا ته به ورسو اکوا ریټونه څنګه دي او ډېر مینهوال هم لري دا صاحب اکوا په د هایبریډ موټرو کې چې دی نو د هایبریډ موټرو کې چې دی دغه چې دی د اکوا دا اکوا چې دي دا بهترینه موټر دي او خلک ډیر زیات خوښوي مصرف یې کم دی نو زما خپل هم خوښیږي که فامیل د سړي وړوکی او غواړي چې مطلب 3-4 کسه فامیل او چارې په موټر کې کیږي نو بهتروالی په دې موټر کې دی مصارف کم عوارض کم او قیمت مناسب مخلص صاحب خو داسې ورته تاویږي اوس ونه وایي چې دا مخلم مخلص صاحب خو که دته اوس جګري رنګ ورکړي بیا یې خلي دا خلي شای ورته کړې ده هغه خو ګورې چې دا اکواګانې چې ولاړي هغه به جګري اکوا سره ولاړي که موټر ولاړي دا به جګري سره ولاړي نو دا د یو فیورټ رنګ دی دته خوند ورکوي چې جګري موټر خو زه کوشش کوم چې دته یو رقم رخ پیدا کړم جګري چې دا جامې هم جګري کړي جمله دې لږ څه وخوړل حاجي صاحب دی نه نو جګري رنګ کېدای شي زه فکر کوم چې د جګري رنګ نه یعنی دا یو څه خاطره لري ځکه یې دومره ورسره مینه ده او باید د ده په نوم ونومول شي جګري رنګ یا د مخلص صاحب رنګ داسې ورته باید ووایو نو زه چې کله جګري رنګ ګورم دغه که هغې کې هر یو شی که هغه موټر راځي او جګري رنګ یې ناول ما ته مخلص صاحب مخې ته ودرېږي موږ په دې غږېږو چې لږ د رنګ نه زړه توری کړو فرق څه کوي بس د موټر ته به هم راوګرځو صاحب دا څو ماډل دی دا 14 ماډل دی 14 ماډل دی افغانستان لاس دی دا 14 ماډل دی افغانستان لاس دی او مکتوب کې دی ناوارده دی اوس راغلی دی تازه دم راغلی دی د دې قیمت 6,000 او بس نو یادوالو تاسو به خپله قیمتونه را سره کتلې وي هغې صاحب ډېر مناسب قیمت وایي او زموږ هغه اکثره ملګري چې راځي اولیا تاجي صاحب ته ورکوي او دلته راځي موږ هم زړه ښه کوو چې دلته راسو خپرونه ولرو نو دا د خپل قیمتونه تاسو را سره ننداره کړل او بیا چې راسئ او په موټر کې دوره ووایي یا چکر ووهئ نو فکر وکړئ چې دا موټر ستاسو نو حتمن به مو زړه په ورځي صاحب لږ به هاخوا لاړ سه فیلډر او یو نیم سراچې ته به لاړ سه ما مخکې یادورې وکړه چې موږ تاسې پخوانی یو پخوانی موټر پلانکوچ به در باندې وګورم ته راځه پلانکوچ ته لاړ شو پلانکوچ هم ډېر پخوانی دی دا پلانکوچ دی دا یو وخت کې داسې موټر و چې دې کې به څوک کېناستو دا به ډېر تیز تلل د دې پلانکوچو په شا به یې لیکلي چې د موره یو زوی دی موږ سره نه کښېني نو دا د هغې وخت ټاپترینه موټر و او ډېر تیز به تلل نو ډېر په ناز او په نخرو به دې کې خلک تلل او خلکو به ډېر زیات خوښول اوس بیچاره دغلته غاړې ته ولاړ دی نو که د کوم غم و ښادۍ کې چا ورته ضرورت شو نو ویې باسي یا چېرته پکې لاړ شي سپېشلي کې که نه بیچارهګان غاړو ته ولاړ دي دغسې بازار ته د اکوا او پریس او ټوډي کورلا دې شیانو نیولی دی نو خو د وخت سره دا ډېر ښه موټر و وخت سره د دوی خپل دوران نو پلانکوچ به وایي پلانکوچ کې لاړم پلانکوچ کې رالم نو د هغې وخت کې داسې موټر و چې ډېر نوم یې درلودی هغه د خوست هغه لهجوي سروک هم دې ته لیکل شوی چې موږ به داسې ناوې راوړو پلنکوچ مو د روان دی پلنکوچ چې د ګردیز په ګاز یې ګاز ګاز سړی وي دا په شعرونو کې یادوو سندرغاړو به دا په سندرو کې یادوو نو دا ډېر مشهوره دوی خپل ډېر وخت دوران تېر کړ دې موټرو او بس اوس وخت سره نو اوس تغیرات رالو بوډا شو سپین ږیری شو اوس غاړې ته ولاړې بیچاره پیتاوي ته ناست دي لمر ته دې قیمت څومره دی صاحب
دې قیمت تقریبا د اوس شاوخوا 3000 شاوخوا دي د 2500 3000 دغسې تقریبا 15,000 د موټرو پورې ده چې موټر ښه ساتل شوی وي، اسناد یې پاک وي او چار چوکاټ نه موټر جوړ وي، نو همغې په تناسب باندې دغه کې قیمتونو کې فرق راځي. زوی صاحب مخته اول ته ولاړ شو په فیلډر او د دې ترڅنګ په سراچې به وغږېږو، بیا هلته مې یو دوه ډېر ښایسته غټ موټر ولیدله، نو په هغه به هم خبرې وکړو، بیا به حاجي صاحب خپرونه سم سره راټولوو. که څه وایي صاحب؟ بالکل سمه ده. اوس فیلډر خو داسې موټر دي چې ډېر خلک یې خوښوي او فامیلي موټر دي، 3 سیټه راځي. دا به د لویو لارو ته په دې کېږي چې سپارلي ډېره ځای بالکل. اوس زیاتره د لویو لارو کې چې وګورئ همدا خلکو ټیکسي کړي دي او په همدې موټرو کې خلک ګرځي، نو وجه دا ده چې دې کې 3 سیټه راځي او کسان پکې ډېر ځایږي، نو فامیل دپاره هم ښه دي، د سورلۍ دپاره هم ښه دي او ټیکسي دپاره مطلب خلک ډېر خوښوي او مصارف او عوارض یې هماغه د نورو موټرو غوندې دي، خو خوبي دا ده چې کسان به یې ډېر وړي، مزدوري به یې ډېره کوي، نه په دې خلک ډېر خوښوي، نو دا موټر هم نن سبا باب ډېر دی، خلک یې خوښوي او خوندور موټر دی، بد موټر نه دی. څو ماډل دی؟ دا 11 ماډل دی. 11 ماډل؟ بالکل. دې قیمت څومره دی؟ دا قیمت تقریبا موږ خو بیه کړی دی بازار دپاره په 2300، خو بیا ملګرو دوستانو سره د دې کې ګزاره ډېره کوو. ګزاره کوئ؟ او بالکل ګزاره ورسره کوو. ډېر ښه. نو دا د لیدونکو دا د دغه اوږدو مسیرونو یا لاینونو لپاره دی، یو خو ډېر فامیل هم پکې ځایږي، که څوک یې کور لپاره اخلي او کور یې غټ وي صاحب، بیا ډېر ښه پکې ځایږي کسان ډېر، او د دې ترڅنګ چې یو لوی مسیر د هغې لپاره هم سپارلي لپاره ښه دی. بهترینه موټر دی ځکه چې سورلۍ تکلیف ماشومان زنانه ملګري دوستان چکر د ټولو شیانو دپاره د هغه خوبیانې شته دی. هغه مو بعضې وخت کې چې که ته چکر ته ځې دومره کسان چې په دې کې زیږي د دپاره ته مجبور یې 2 موټر یوسې، نو که هغې نه یو موټر کې لاړ شي، یو خو یو ځای ټول ملګري دوستان ګپ و شپ برابري، دویم دا چې مصارف او عوارض هم د یو موټر شي، نو د چکر دپاره د فامیل دپاره د سورلۍ دپاره د دې ټولو دپاره دا موټر ښه دي، کامیاب دي. ډېر مننه. حاجي صاحب دې سراچې ته نه ورځو؟ سراچه به موږ ورو، بالکل. سراچه خو د افغانستان دغه خبره نام و نشان دی. سراچه نو هیوادوالو ډېر مخکې به دا اوس هم دغه په غرنیو سیمو کې سراچه ډېره زیاته چلول کېږي، یو ښه موټر هم د قوي دی او بل د دې ترڅنګ دې پورې د ډېرو خلکو خاطرې پورې تړلې دي او په سور رنګ دی دا حاجي صاحب. دا د مخلص صاحب رنګ دی، خو پام بیا را نشي کوم خانه ځکه چې دی چې دا رنګ ویني بس خپله راخوشي، چې کله جګري رنګ ته ودرېږي نو مخلص صاحب به در باندې را نازل کېږي، نو نه پوهېږم چې د جګري جرمني راځي که نه؟ ده کې فکر کوم جګري پیران دي. اجي دا جګري ده کې جرمني هم راځي، امریکایي هم راځي، کاناډایي هم راځي. دا چې د امریکایي ده. د امریکایي ده. او د دې قیمت څو راځي نن سبا؟ د دې قیمت تقریبا 4000. اچھا دغه سراچه خواږي یو فور ویل هم راځي فکر کوم. او بالکل فور ویل هم دی. نه دا ساده ده. فور ویل زیاتره به په دې جاپانو کې راځي، هغه غرونه علاقو دپاره دغه رایټ هینډ چې راځي داخل لاسته چې شترنګ راځي، زیاتره هغې کې دا فور ویل راځي. هغه بیا خلک د غرونو دپاره خوښوي، لکه پخوا به اوس د نورستان لاره خو اوس ډېره ښه شوه، پخوا ډېره خرابه وه، نو همدغه فور ویل سراچه یا غواګۍ همدغه به خلکو وړله. فور ویل معنی دا چې څلور الټرونه کار کوي که نه؟ بالکل. دې کې یونیورسل د انجن نه راځي، دې خوا دلته بیا یو حصه کې دلته یو ټوپ لګېدلی حصه بیا د دې یونیورسل یې ځي هلته د دې دواړو پایګانو د هغې سره ګیربکس سره وصل کېږي دلته، نو دا تاوی دلته هم زور ورکوي او هلته هم زور ورکوي. 4 ونه پایګانې په یو ځای باندې ان ټایم کار کوي، مصرف زیات کوي، خو 4 ونه پایګانې کار کوي. که 2 پایګانې کار وکړي نو لږ زور کوي، که 4 ونه پایګانې شي بیا ډېر زور کوي. نو زیاتره چې ساده چی مخکې پایا کار کوي، که چېرته مخکې پایا سره وروستی پایا کار شروع کړي نو که څه رقم تیږه یې چړوي، که هر رقم ځای پې ورخېږي. نو دې کې خوبیانې دا دي. ورغلي وو په نورستان لاره باندې او یو فور ویل غواګۍ کې زموږ سفر برابر شو او هغې نو داسې ډاکه کړې وه چې فکر وکړه چې د 10 کسانو وزن یې پکې بار کړی و او ډېر ښه په دې غرونو باندې ختلی، بیخي معلومات هم ورته نه کېده. واقعیت خبره ده چې ډېر زیات قوي موټر دي چې او فور ویل جوړ همداسې ځای دپاره دي. فور ویل چې جوړ شوي دي هغه په همدې خاطر جوړ شوي دي چې چړۍ غر وي، خټې وي
کوم ځای کې چې ساده موټر کار نشي کولی نیورسل او ویسا او دغه ورته وروسته جوړیږي او هغه پورې ویل کېږي هغې نه وروسته بیا دا مضبوطوالی پیدا کوي نو دا مطلب د هر ځای دپاره هغه کوم خلک چې څه رقم موټر وغواړي ورته جوړوي فرمایشي کمپنۍ ته ورکول کېږي هغوی ورته جوړوي او یو خو ارزښت هم ونه بایلای صاحب یاره دا داسې موټر دي ما تاسو ته ویل چې یو دغه ټوډي دا کورلا دا مخلص صاحب چې خوښ کړی دی یو دا موټر او یو هم دغه کورلاګانې هم دي کې چې کورلا ده دوی تر اوسه دا خپل قیمتونه د لاسه نه دي ورکړي اوس هم همغسې خلک یې خوښوي خلکو سره شته دی او زیاتره اوس کو چاته ووایي چې دا مصرف زیات کوي ګیس یې کي چې ګیس یې کي مصرف یې راکمیږي ورسره داسې ایل پی جي ګیس دی دا چې کي نو بیا مصرف کمی نو دا موټر چې دي خپل قیمت یې د لاسه نه دی ورکړی ما مخکې تاسو سره خبرې یادوري وکړه مهمه خبره دا ده چې د کوم موټرو سامانونه که هغه د باډۍ دي که کیسه ده که انجن دی که ګیر دی کوم سامانونه چې دلته وي او د هغې هغه مستریان دلته وي او په هغې پوهېږي د هغې موټرو قیمت دلته نه کمیږي زیاتېږي کمیږي نه د دوی خوبیانې په دغه شیانو کې دي صحیح صاحب مخکې ځو هغلته مې دوه موټره ولیدله په هغه به لږ خبرې اترې وکړو او سراچه خو نو لیدونکو تاسو ته معلومات شته چې نه به زړه شي او نه به خپل ارزښت وبایلي فکر کوم چې مخلص صاحب ته ووایي او چې نور جګري موټر شته دی هم نه به راځي دا انشاءالله دی ګرځي دغسې په بارګین کې که چېرې جګري ولیدی همالته ورځي پسې ښه نو حاجي صاحب په دې ټوټو ماډلونو خو وغږېدلو اوس به نو ورشو هغه پورنر دی که نه او بالکل که پورنر نه فورنر دی دا بعضې خلک زموږ ملګري بعضې فورتینر ورته وایي فورتینر چې دی اصلا کې بل شی دی هغه بل ډول موټر دی فورتینر او دا چې دی فورنر دی ماډل دی ماډل چې جګیږي نو شیپ چینج کیږي نو بعضې ملګري فکر کوي چې دا فورتینر دی خو نه دته فورتینر نه ویل کیږي فورتینر چې دی هغه نور موټر دی دا فورنر دی پورنر دا دی نو دا فورنر دی بالکل په دې لږ راته وغږېږه فورنر دا په افغانستان کې لکه د ټوډۍ نه غونډه کې په غټو موټرو کې دا خلک خوښوي او د دې اصلي لامل دا دی چې د دې سامانونه انجن ګیر مستریان کوم چې تخنیکي شیان دي ټول دلته ډیر دي او پیدا کیږي او موجود دي خلک هم پې پوهېږي بل په افغانستان کې یو عمومي خبره دا ده چې یو موټر خوښ شو او یو دفعه رواج شو نو بیا هر سړی هغه موټر خوښوي او رواج کیږي او چې کله رواج شو نو تجاران یې بیا د سپیر پارټ او سامانونو او دا شیان راواردوي نو هغه چې کله سپیر پارټ او مستریان او خلک پیدا شو ډیر شو بیا خپله هم رواج کېږي او دغه کېږي نو دا فورنر هم په دې غټو موټرو کې افغانستان کې خلک اوس ډیر خوښوي ښه صاحب دې قیمت څومره دی دا تقریبا 20,000 روپۍ باندې 2020 ماډل دی فول اپشن دی کوماک سندروپ هر څه لري او قیمت یې 20,000 روپۍ دی او بیا هم گزاره کوو مطلب دا زمونږ هغه د اول انتخاب دی د قیمت چې 20,000 هم بیه کړی دی بازار دپاره یعنې جوړامت شته او جوړامت شته هغه د فارسي خبره فارسي کې یو متل دی وایي جوړامت داره نو دلته خو داسې کېږي نه که نه چې ته په یو قیمت موټر وي او بیا په هغې خرڅ کړي نو خامخا به یو هغه مارکیټینګ په سیستم باندې به ته جوړامت کې یو قیمت به څه بره وی بیا به خپل ځای ته تم راځي او کسټمر به هم راځي نو هغه موټر بیا خپل ځای ته خپله برابرېږي ډېر مننه حاجي صاحب لیدونکو ته پیغام بس ټولو لیدونکو نه مننه او هیله مې ده چې د موټرو په باره کې زما دغه مخکنی پیغام دوی اورېدلی وي اوس بیا هم وایم چې یوازې او یوازې د افغانستان لاس موټر خوښ کوي که څه کال یې نشئ اخیستی را روان کال ته یې واخلئ خو د افغانستان لاس موټر واخلئ خپل ژوند وژغورئ د خپل کورنۍ او د فامیل ژوند وژغورئ او د افغانستان د ترافیکو قوانینو احترام وکړئ دا زما یو پیغام دی هیوادوالو ته د موټرو چې مطلب موټر د افغانستان لاس واخلئ ډېره مننه تشکر سلامت اوسئ هر کله راشئ کور آباد له تاسو هم لیدونکو ډېره زیاته مننه چې زموږ سره مو دا خپرونه ننداره کړله یو څه درته وایم همت او په ځان باور که چېرته دا ولرئ د دې موټر اخیستل او د دې ټولو موټرو کې چې کوم مو خوښېږي هغه هېڅ ستونزمنه نه ده وطن ته کار وکئ ځان ته کار وکئ راتلونکي ته کار وکئ او زموږ یوټیوب چینل در سره څارئ له دې به ښکلې خپرونې درته ولرو هر اړخیزې نن مو بارګین را سره ننداره کوئ بله ورځ به نوي سیزونو ته ورځو یوټیوب در سره څارئ او سبسکرایب کړئ ما محفوظ کاکړ ته اجازت راکړئ الله مو مل او ملګری شه ښې چارې سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې